السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عنایت الله ریحان یم. تاسو ته د ریحان کمپیوټر اکاډمۍ ته راغلاست وایم. نننۍ موضوع مو د کمپیوټر تاریخچه ده چې کمپیوټر د چا لخوا اختراع سو، کمپیوټر کوم نسلونه لري او کمپیوټر کوم پړاوونه طی کړي دي. کمپیوټر د لومړي ځل لپاره د چارلس بیبیج لخوا په 1822 میلادي کال کې اختراع شو. همدارنګه کمپیوټر 15 نسلونه لري. لومړی نسل یا جنریشن، دا نسل د 1946 څخه پیل تر 1949 پورې دوام درلود. په دې نسل کې د کمپیوټر لپاره اساسي برخه چې کمپیوټر دغه په واسطه کار کوي هغه واکیوم ټیوب شو. خو ځینې کمزورتیاوې په دې کمپیوټرونو کې موجود وي. هغه دا چې کله به کمپیوټر یوه ستونزه یا یو مشکل پیدا کړي نو ټول کار به نیمګړی پاتې شو. چټکتیا کمه وه، د باور وړ نه و، د حافظې ظرفیت یې ډېر کم و، سایز یې غټ و، د انپوټ او آوټپوټ آلې کمزورې وې او زیات برق ته اړتیا لرله. د کمپیوټر دوهم نسل، دا نسل چې د 1959 څخه پیل او تر 1965 پورې دوام درلود. په دې نسل کې د کمپیوټر لپاره اساسي برخه ترانزیسټر و. ترانزیسټرونه د آن او آف سویچونه دي چې د برق په واسطه کنټرولېږي. ځینې داسې ځانګړتیاوې موجودې وې په دوهم نسل کې چې هغه د لومړي نسل په کمپیوټرونو کې نه لیدل کېدلې. هغه دا چې ترانزیسټرونه ګرمېدو ته اړتیا نه لري، لږ انرژي مصرفوي، د معلوماتو او عملیاتو په ترسره کولو کې دقیق او چټک دي. سایز یې کوچنی و، تودوخه یې کمه تولیدوله، کم برق یې غوښتی او چټک و. د کمپیوټر دریم نسل، دا نسل د 1965 څخه تر 1901 پورې دوام درلود. په دې نسل کې د کمپیوټر لپاره اساسي برخه آی سی وه چې دا آی سی د جاک کیبل لخوا اختراع شوه چې په یوه آی سی کې له زرګونو حتی تر میلیونونو پورې ترانزیسټرونه ځای پر ځای شوي دي. د آی سی په اختراع سره د کمپیوټرونو حجم کم شو، چټکتیا یې زیاته شوله او نسبت لومړي او دوهم نسل ته باور او مؤثریت زیات شو. دا کمپیوټر هم د دوهم نسل کمپیوټر په نسبت ځینې ځانګړتیاوې درلودلې. کمه تودوخه یې غوښته، کم برق یې غوښتی، ډېر چټک و او کله چې به خراب شو په جوړولو کې ډېر کم وخت لګېدی. او د کمپیوټر څلورم نسل، دا نسل د 1901 څخه پیل او تر 1980 میلادي کال پورې دوام درلود. په دې نسل کې اساسي برخه ویل اس آی برخه وه چې دا د کمپیوټر لپاره اساسي برخه وه چې کمپیوټر د دې پر مټ باندې کار کوي. په څلورم نسل کې کمپیوټرونه ډېر قوي وه، سایز یې مناسب و، قیمت یې کم و چې هر چا کولی شو چې کمپیوټر رانیسي. له دې وروسته شخصي کمپیوټرونه بازار ته وړاندې شول او په دې نسل کې له نیټورک او لوړ لیول ژبو لکه سی، سی پلس پلس، ډیټابیس څخه استفاده وشوله. او په 1970 میلادي کال کې د اپل شرکت لخوا کوچنی مایکرو کمپیوټر بازار ته وړاندې شو چې د مک په نوم یې شهرت درلود.
ځینې هغه ځانګړتیاوې چې په دغه څلورم نسل کې موجود وي هغه عبارت دي: پروسیسر یې تیز و، ایسي ډېر ارزانه و، د انتقال وړ و، ډېر کوچنی سایز یې و، او همدارنګه یو بله مهم موضوع دا وه چې د انټرنټ څخه هم پکې استفاده کېدله. او په پای کې د کمپیوټر پنځم نسل. دا نسل د 1980 څخه پیل او تر اوسنۍ زمانې پورې دوام لري، چې په دې نسل کې د کمپیوټر لپاره اساسي برخه ULSI ټکنالوژي وه. په دغه نسل کې د هارډویر ترڅنګ په سافټویر کې هم پرمختګ وشو. همدارنګه ارټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذکاوت چې د کمپیوټر یوه برخه ده چې اوس کمپیوټر داخله شوې ده، د دې برخې څخه د روبوټونو په جوړولو کې ګټه واخیستل شول. او په دغه نسل کې د لوړ لیول ژبې لکه C، C++، Java.net او داسې نورو څخه استفاده وشوله. نننۍ ویډیو مو همدومره وه. انشاءالله درسونه دوام لري. راسره مل اوسئ.